بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډاکټر صاحبانو. زمونږ او تاسو نننی ټاپک دی د اکرومیګالي باره کې. اکرومیګالي څه شی دی ډاکټر صاحبانو؟ اکرومیګالي هغه حالت دی په کوم کې چې مونږ سره ګوره ښه ډاکټر صاحبانو، مونږ سره بون دی که نه، ډاکټر صاحبانو دا مونږ سره ډایفیسس دی، دا مونږ سره اپی فایزل پلیټ دی، دغه سره دا مونږ سره اپی فایزل پلیټ دی. په دې اکرومیګالي کې څه شی کېږي ډاکټر صاحبانو؟ په اکرومیګالي کې دغه شی کېږي که نه، په کوم کې چې د انسان د وجود ګروت هارمون لوړېږي، خو د ماشومتوب نه لوړېږي. په هغه وخت کې لوړېږي کله چې د انسان قد نارمل شوی وي، غټ شوی وي، د انسان چې کوم ګروت پلیټ دی، اپیفایزل پلیټ دی، دا نور کلوز شوی وي. د دې د ودې د نشونما د ګروت هغه ټایم چې دی، هغه فیز چې دی، هغه ختم شوی وي. اپیفایزل پلیټ چې کوم ډیوریشن دی، د هغې کوم ټایم دی د ګروت، هغه کلوز شوی وي. په هغه ټایم کې چې دی هیومن ګروت هارمون چې دی دا لوړېږي، ډېر افرازېږي، نو دې ټایم کې اکرومیګالي رامنځته کېږي. دې کې اوس ډاکټر صاحبانو قد خو نه لوړېږي، ځکه چې دا اپیفایزل چې کوم پلیټ چې دا کوم ګروت پلیټ دی دا سټاپ شوی دی، دا کلوز شوی دی، دې هغه ودې د ګروت ټایم. په دې کې بیا څه کېږي؟ کنیکټیو ټیشوز چې دی هغه پکې دغه کېږي، خپله چې دی ګروت هغه سیوا کوي. یعنې د دې اکرومیګالي چې کوم مریضان دي د هغوی فیس به چې دی ډېر زیات غټ وي، سترګې به یې غټې وي. دې نه علاوه د هغې لاسونه به ډېر زیات غټ وي، هینډ، خپې به یې غټې وي، خپې، فوټ. پوه شوې ډاکټر صاحبانو زما په خبره؟ ډوارفیزم کې چې دی په هغې کې انسان قد کم و، په هغې کې چې دی د پیچوټري چې کوم هارمون ګروت هارمون هغه کم افرازېدل. په جیګنټیزم کې چې دی د ماشومتوب نه چې دی ګروت هارمون ډېر زیات افرازېدله، په هغه کنډیشن کې قد ډېر زیات لوړ شو، خو نور لاسونه نارمل وو. اوس په اکرومیګالي کې چې دی د ګروت پلیټ د بندېدو وروسته ګروت هارمون ډېر زیات افرازېږي، نو په هغه حالت کې چې دی د انسان قد خو نارمل وي، دومره غټ نه وي، خو ورسره د انسان فیس، آی، هینډ او فوټ، سترګې، لاسونه، مخه، خپې دا به یې غټې غټې وي. نو دې کنډیشن ته موږ وایو اکرومیګالي. ډاکټر صاحبانو د دې غټ ریزن دغه دی چې د ګروت پلیټ د کلوزېدو نه بعد چې دی هیومن ګروت هارمون ډېر افرازېږي، نو په هغه کنډیشن کې قد خو نه لوړېږي ورسره، خو دغه نور چې کوم اورګنز دي دا ورسره غټ شوي دي. انشاءالله ډاکټر صاحبانو په بله لیکچر کې به چې دی انشاءالله موږ د ګروت او بون باره کې خبرې کوو، او تر دې دمه په خپل ځان پام کوئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو دپاره. الله مو مل شه.